تخار یا نانا سوال یا نانا په نوښار کې د پاکستان یوت ارګنایزیشن او ضلعي سپورټس دفتر په مرستې سره رسالپور بېنظیر کمپلیکس کې د غویانو د ځغل دلچسپې مقابلې راجوړې کړل شوي دي چې پکې د ټول ملک نه د اعلی نسل غویان ځغلول شوي دي. دا یو هیلدي اکټیویټي ده او یقینا سره دا ویل غواړم چې ګوره الحمدلله دا خلک ډېر شوق سره خاص کر زمینداران کوي. زموږ زری زمیندارانو علاقه ده رسالپور کینټ خوشا چې کوم علاقې دي د پوره پاکستان نه الحمدلله د 200 نه زیات چې کوم دي جوړې د غویانو هغه نن په دې تقریب کې سالي په دې بیل بل ریس اکټیویټي پروګرام کې او الحمدلله دا د پاکستان یوت ارګنایزیشن د طرف نه دی چې په دې کې زموږ ضلعي سپورټس آفیس په تعاون سره الحمدلله کیږي. د دې مقصد هم دا دی چې نوجوان نسل د نشو تماشو دغه سيزونو نه بچ کو او یو هیلدي سپورټس اکټیویټي لا د دې توجه کیدو. دا زمینداران په زرګونو په تعداد کې تاسو وینئ او دومره شوق سره دا ځناور ساتي چې یقینا اورا په لکو روپې په دې باندې په یو ساروي باندې خرچه کیږي. او دا دی مهنت سره دا زمینداران دا تیاری او بیا د لوبې د اکټیویټي راولي. موږ پاکستان یوت ارګنایزیشن د طرف نه دی لا غټ انعامات الحمدلله خو دي پاین کې باغا انعامات چې کوم دي اغم دي سارو والا چې کوم مالکان دي اغه له به ملاويږي. او د غویانو ځغلولو د مقابلو خصوصي میلمه ویل د پروګرام په ترسره کولو د پښتنو روایتونه راژوندي کړل شوي دي. او د کوم پروګرام چې دا ایونت وشو دا ډېر خوشاینده ده ډېر مزیدار او د دې ارګنایزینګ کمیټې ته زه شاباشي ورکوم او د وزیر الله صاحب په حکم باندې د پورا په هدایت باندې په پورا صوبې کې کھیل کود کرکټ فوټبال دا ایونت او چونکې دا د طرف ته چې کوم ډېر کم ده او بیا هم زم چې په کی پی کې چې کوم په نوخار په 1 نمبر ده د کې د لوکل خلکو چې کوم د کمیټي ډېر لوی لاسته او موږ د امید لرو چې ان شاء الله آینده دا شی جایز لري کنټینیو دي ستي ځلې انتظامیه دا خوښ تا چې هر په کلی کې د کرکټ د فوټبال د والیبال ټورنمنت منعقد کیږي ان شاء الله صوبایي حکومت طرف نه او د ضلعي حکومت طرف نه د ضلع طرف نه بغیر سره भरपूर چې کومه مدد کیږي ان شاء الله. منتظمین ویل زموږ ځوانانو د خپل روایتونو او پښتون ثقافت سره آشنا کول ضروری دي. دغه شان پروګرامونه راجوړول د سیمې د روایتونو ژوندي کولو ترڅنګ ځوانانو ته د تفریح موقع هم ورکوي. نوښار نه ملګری ریپورټر سید ندیم مشوانی سره حضرت یوسف وحدت نیوز پیښور. آج دے جلسے دا پھر انتظام پھر صدارت ہارون چرمین گلا ڈھیر لا گیا عمران خان گلا ڈھیر لا